Oh yeah, come on to this hard moments. Just 10 more deliveries with 20 runs. The successful captain's done all of his best across the tournament, winning all of his games with his name. That was in the slot, picks up another 6. What a shot that is by Overturn. دا غږ د پومي منګوا نه دی او نه هم د رمیز راجا او یا هرشا ته د کرکټ یو ځانګړی مینوال او بهترین کومنټیټور دی. Yeah, it's a really important game. MMI is taking on Fanjov Kings. It's Andrew 16 for 3, 12.2 is gone. And it's going to be really important games because I mentioned it already been that if any teams win the game, they're going to be hard. وای استعدادونه پالل غواړي. استعداد داسې دی لکه د ځمکې یا د خاورې لاندې تخم که ورته پاملرنه وشي او ورته اوبه ورکړل شي ساتنه یې وشي نو هغه ونه به تاته میوه او سوری درکړي. بالکل دا زموږ د هلمند د یوه کمکي زلمکي د ژوند کیسه ده چې له خټین کور څخه یې یوه ساده دیوال ته لګېدلي سکرین څخه د کرکټ کومنټري وکړه او دا کومنټري داسې روانه خوږه وه چې په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال پیدا کړل او دی یې وستایه. Straight finals as against RCB. Wadira is alongside Cherias, Rohit Sharma. دا چې د ده مینه څه وخت له دغه مسلک سره پیدا شوه او دی څنګه داسې روانه انګلیسي کومنټري کوي. د کومنټري سره خو زما هغه وخت مینه ولکه پیدا شوه کله چې په سنټر کې ما درس ویل. ما د کرکټ سره تقریبا 2014 کې مینه پیدا شوې ده او د هغه څخه تر اوسه پورې هغه کرکټ زه تعقیبوم. یعنې د کرکټ د کتلو په ځای زما فکر ټوله په هغه کومنټري کې و تر څو زه د هغوی څخه د هغوی تلفظ هغه لغاتونه د هغوی څخه ډېر څه زده کړم. ریحان په تش لاس په خټین کور کې په یوه بېوزله کورنۍ کې راپورته سوی ځوان دی. غواړي چې د انګلیسي کومنټرۍ د لارې د افغانستان لپاره یو ویاړ وګرځي. خو دا څنګه کیږي؟ د دې لپاره اړتیا ده چې د استعداد پالنه وشي. د افغانستان کرکټ بورډ باید ورته ځانګړې پاملرنه وکړي او په ځینو ایونټونو کې دته برخه ورکړي. دی پرېږدي چې لا پوخ شي. رویداد خبري اژانس د استعدادونو رابرسیره کولو کې هڅه کوي او د استعداد پاللو لپاره چارواکي متوجه کوي.